تاسې له ویسلنګ کتلو نه خوند واخلئ او بعضې داستانو په بعضې چینلو یعنې کانال باندې ما کار کړی دی انشاءالله بله دی چې تاسې ته پروفي یا هغه مسلکي ویډیوګانې بله دی انشاءالله جوړوم تل به لکه داسې چې تاسې تر اوسه وینئ د ویډیو کې تصویر به د هغه ځای وي چې کوم ځای پکې ګرځم خو خبرې به نور بدلې کړو ځکه بدلې کړو سیستم به لږ بدلې کړو چې لږ نور جالبه شي او زمونږ ژوند کې هم څه مثبت تغییرات پکار دي چې راشي که نه او پرمختګونه ضروري دي تاسې به له منظرې کتلو نه خوند اخلئ او زه به تاسې ته هغه معلومات چمتو کومه کله به د دې ځای په اړه وي چې دلته څنګه راتللی شي کله به د وطن په اړه وي کله به یو شي کله بلې خو مختلفه خو اکثر به زه کوشش کوم چې تاسو ته ویو راواخلم ښه ځایونه راواخلم دلته دا د سلګونه خلک راغلي دي او له دې ځای نه لیدنه کوي دلته زم یم داسې نه ده چې زه نه یم ودرې دا هلته قرار ولاړ یم او بېغمه دلته ولاړ یم اراده مې ده چې دې خوا لاړ شم دې خوا کوشش وکړم دې خوا لاړ شم قدم و همداسې به راوګرځم پښو شخي مخي به مو وځي او څو شېبې به هم رنګینې شي تاسې ته موږ ته هم بس وبه ګرځو دا ډېر ښه ځای دی د اوړي لپاره ښه ځای دی د ژمي لپاره دا رقم منظره یي پکې ده خلک پکې ده دا لوبې موبې کوي خلک پکې لوبې کوي ساتریانې کوي زاړه او ځوانان ټول د یخک ګرځي پکې که رښتیا شي تر اوسه ما په دغه یخک باندې قدم نه دی وهلی د زمان ډېر خلک دي چې د قدم وهي خو زه تر اوسه په دې نه یم ګرځېدلی او نه مې پکې لامبلي دي ځکه په داسې شي باندې یقین ساتل څه اعتبار لري کیدای شي چې لاندې غرق سړی پکې لاړ شي دا هم امکان شته دی او دغه ځای کې چې دی تاسو ته چې ښکاري د ځای کې نو رستورانت ورته وایو موږ تاسې ورته کانتین وایو یا هم هغه موږ تاسې کلیوالي هوټل ورته څه شی ورته خو داسې امانه ورکوي شراب هم د اوړي پکې شراب واین بیر هر شی پکې خرڅېږي او د ژمي پکې